السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم خور پوښتنه کړې ده چې څوک استنجا ووایي او بیا قرآن عظیم شان راوستلی سي، ویلی سي، تلاوت یې کولی سي. نه محترم، د جنابت په حالت کې سړی قرآن نسي راوستلی، د حیض په حالت کې ښځې ته میاشتانه مریضي ورسي، او د نفاس په حالت کې چې د ښځې اولاد پیدا سي، د څلوېښتۍ په وخت کې دا قرآن نسي راوستلی، او دغه رنګه بې اودسه یې نسي راوستلی. بې اودسه قرآن سړی ویلی سي په یاد، خو لیکن قرآن نسي راوستلی، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم اهل یمن ته یو خط واستاوه، او په خطه کې ورته ولیکل چې قرآن مه مسه کوئ، بلکې چې قرآن مسه کوئ پاک به یاست. او دغه رنګه د سورة الواقعې په 90 آیات کې الله جل جلاله راته وایي: بسم الله الرحمن الرحیم لا یمسه الا المطهرون. نه دې مسه کوي د قرآن، بلکې پاک خلک دې مسه کوي چې هغه له جنابته پاک وي، د بې اودسیا څخه پاک وي. او دغه رنګه موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 5 جلد نمبر 22 مبحث المصحف دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. دا چې استنجا ووایه، د استنجا وهل قرآن راوستلو ته ګټه نه رسوي، بلکې اودس وکړه، چې رندام اودس ورته وکړه، بیا قرآن عظیم شان راواخله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.